حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سحر ټیم کې فرشته اعلان کوي اللهم اعط منفقا خلفا، چې اے الله کم انسان چې ستا په لار کې لګي، کم انسان چې سخي وي او هغه ورکوي پیسې ورکوي، نو وی اے الله د د اعمال نورم زیات کی. او کم انسان چې شوم وي شومو جمع کوي، نو وی دا غنا د اعمال هلاک دی. خو جمع کوي دی وی ما سره سمې ډېرې دي، بینک پم ډکتی شکر دی، کاروبار مې روان دی، کراچۍ کې مې موړو کې بزنس دی، دلته مې موړو کې بزنس دی، آنلاین کارم کومه او ډېرې پیسې شکر دی راځي، خو 1 روپۍ د الله په لار کې نه خرج کوي. اچانک په یو داسې حادثه راشي، یو داسې بیماری پې راشي چې هغه سانه څه یې جمع کړي وي هغه هر څه ته هلاک شي. دا د فرشتې هغه بد دعا ده. نو دا مال ګوره قارون سره د ټولو نه زیات مالو، سره د مال الله جل شانه غرق. او دا بینکونو کې چې جمع کړي دي نو دا خو کیشیران په ګوتې پیړی راړی شماري را شماري تا جمع کړی دی، انسان د دنیا نه لاړ شي هغه مال ترې نه پاتې شي. د بنګلې د منځ نه د جنازه وځي اوچته شي، چې کله دې جمدي دی وایي چې بس آل نال زه یم، هر څه چې دي بس دا زه یم. او دې ډېر د ده یو بیل سوچ وي، یو بیل ذهن وي. خو چې کله عزرائیل علیه السلام د ته رامخې ته شي نو هغه بیا بوډا ځوان او ماشوم ته نه ګوري، چې کله د ټیم برابر شو بس هغه ټیم به بیا ځي. کله چې کم کور کې مړ وشي او دا خلک جاړي، عزرائیل علیه السلام وایي چې تاسو ولې جاړئ، د آخرت دپاره تیاري وکړئ، زه خو به بیا هم راځم، ځکه چې تاسو کور کې جمدي وي زه به بیا هم راځم، د یو کس نه به روح اخلم، تر څو پورې چې یو کس هم په دې کور کې بیا به هم راځم، تر څو پورې مې چې هغه نه روح نه وي اخیستی نو زه به دې کور ته بار بار ځم راځم. قدرمندو دا مال دولت که مونږ له الله راکړی دا د الله دی، زمونږ په مجازي تصرف دی. نو دا الله جل شانه په لار کې خرج کول پکار وي، او دا الله جل شانه یو په ډبل واپس کوي. ګوره الله جل شانه یو عجیبه اعلان کړی دی، من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیره. وی څوک دی چې الله جل شانه له قرض ورکي، الله جل شانه به ورته یو په ډبل یا 100 ګنا زیات به ورته الله جل شانه هغه واپس ورکي. یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله الله جل شانه موږ نه قرض غواړي، وی الله جل شانه تاسو نه قرض غواړي د دې په بدله کې چې الله تاسو له جنت درکړي، دا خو تاسو د پاره وی چې تاسو له پکې جنت درکړي. بس ټیم ختمېدو کې دی یو کس تپوس کړی و دا چې بنین کې مونځ کېږي که نه کېږي، چې پرتوک دی اچولي او بنین دی اچولي په دې سره مونځ کېږي که نه کېږي، نو بغیر د عذره داسې کول دا مکروه دی، دې کې کراهت راځي، ځکه چې مونځ یو ډېر زیات اهم عبادت دی. د دې دپاره د آدابو خیال ساتل دا ضروري دي. لکه مخکې چا تپوس ما نه کړو چې بغیر ټوپۍ مونځ کېږي، نو بغیر ټوپۍ خو بېشکه مونځ کېږي، خو د هر یو شي یو خپل آداب وي. لکه اوس تاله چا دعوت درکو، خشته درستخان یې درته واچولو، ستا یې استقبال وکړو، لاسونه دې ووینځل، په حیا عزت کې کېناستې، روټۍ دې وخوړه، بیا په ښه طریقې سره رخصت کې، یو دا آداب دي. یو چا درله دعوت کړی دی او ورشو هلته درله په ګوتۍ کې سالن درکړي، ورته وایي زه په مخه دی ښه. نو دغه شان د مونځ هم آداب دي، مونځ خو یو اهم عبادت دی، نو بنین کې مونځ کول بغیر د عذر دی دا مکروه دي. بل کس تپوس کړی دی چې مونځ ته ودرېږم نو مونځ له خیالات راځي. نو ګوره خیالات په 100 قسمه باندې دي. یو غیر اختیاري خیالات دي، غیر اختیاري خیالات که راشي نو هغه الله جل شانه معاف کوي. ته صرف دا نه کوه چې خیال پسې شاته مزه، که تا له یو خیال رالو او ته پیښ شو چې خیال شروع شو زما مونځ ګډوډۍ، ته خیال پسې شاته مزه، که خیال پسې شاته ځې نو دغلته بیا ته ګناهګارېږې. او بل چې دا کم نور قسمه خیالات دي، شهوانی خیالات دي، دې کې بعضې داسې وي، بعضې اختیاري وي، بعضې غیر اختیاري وي. بعضې خیالات انسان په خپله ځان ته خپله راولي، د هغې نه خوند مزه اخلي، نو په دغې کې ګناه ده، دې باندې ته ګناهګارېږې او دغه خیالات تا د ګناه اړخ ته بوځي. داسې قسمه خیالات که راشي نو د دې نه ځان بیا هغه تپوس کړی چې د دې دپاره څه وظیفه نه وظیفه، خو یو خو دا ده چې دا اختیاري دي، ته ځان ته مه راوله. بل دا ده چې ته لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم د ورځې 500 پیرې وایې، دې سره به انشاءالله دا خیالات ختم شي. وما علینا الا البلاغ.